السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه احمد رشاد یم او د کمرې په برخه کې راسره محمد حنیف اکبر دی. ګرانو لیدونکو، نن د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د بتخاک د کلي یو تاریخي قلا ته راغلي یو. د بتخاک تاریخي قلا د کابل ختیځه دروازه دا یوازې یوه زړه کلا نه ده، دا د تاریخ یو ژوندی کتاب دی. دا هغه ځای دی چې شاوخوا 200 کاله وړاندې به د کابل پر لور راتلونکي کاروانونه، سوداګر او مسافر له همدې ځایه تېرېدل. بتخاک د کابل ښار ختیځ ته د کابل او جلال آباد پر لویه لار پروت و. هغه لار چې کابل یې د جلال آباد، پېښور، هند او د سیمې له نورو تجارتي مرکزونو سره نښلوه. له همدې امله بتخاک د کابل د ختیځې دروازې حیثیت درلود. هغه مهال به له لرې سیمو څخه سوداګریز کاروانونه دلته راتله. کله چې به دغه کاروانونه دلته راورسېده نو د ثبت، تالاشۍ او د ګمرک چارې به یې همدغلته ترسره کېدلې. د قلا لوړ دیوالونه او برجونه د همدې لپاره جوړ شوي وو چې د لارې څارنه وکړي او د کابل پر لور د راتلونکو کسانو کنټرول وساتي. د دې لارې په اوږدو کې به د کابل لخوا بتخاک، سیبابا، لتبن، جګدلک او بیا جلال آباد ته تګ راتګ کېده. نن که څه هم د وخت جګړو او بې پامۍ له امله د دې تاریخي قلا ډېره برخه له منځه تللې یا زیانمنه شوې ده، خو تاریخ یې لا ژوندی دی او زموږ مسؤلیت دی چې دا تاریخ هیر نه کړو، ځکه هغه ملت چې خپل تاریخ ساتي په اصل کې خپل هویت ساتي. ګرانو لیدونکو، که تاسو هم د دې تاریخي ځای په اړه معلومات، زاړه عکسونه او یا هم د مشرانو روایتونه لرئ نو له موږ سره یې خامخا شریک کړئ. راځئ چې د بتخاک تاریخ د خپلو راتلونکو نسلونو دپاره ژوندی وساتو. لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې چې زه احمد رشاد صالح ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي سخن تعالی سپارم. په خدای په امان.